أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دین د اسلام درې سو شپېته خوونه لري چې کله الله رب عزت یو بندله اراده د جنت وکي نو په دې خوونه کې ورته د بعضو خوونو عیسی برخه نصیب کی یوازې ابوبکر رضی الله عنه چې زموږ اوسه مشرو د درې سو شپېته ټول خوونه به الله رب عزت راجمع کړي وو دا زموږ د الله فضل او احسان او پاغه او مو تاسو باندې د ترغیب باندې سړی ته ویل شي دي وجدار چې کله یو مسله مهمه او بار بار هغه ذکر شي بلکې قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي وی ګوري نبی صلی الله علیه وسلم د خبره باره کې تاکید کو ترې کړل دغه ویل کول نن په دې خوونه کې یو عجیب خویدا ده د مسلمانانو سره په یو کار کې مشوره کول حدیث کې رسول الله فرمایي علیه السلام چې کله انسان د یو بل سره مشوره کوي په یو کار کې د بدبختی علامه نه ده بلکې د نیکبختی علامه ده او دغه انسان په خپل مراد او مقصد کې الله کامیاب وکړي دا څه ویلش یو سړی د بل چا نه اوري راوالي او کوم مشکلات سره جدا مخامخ کړی شوی دی هغه له پیش کی د خپل کامیابی او د نجات لار په جدا جدا رايو کې وګوري چې لکه دې شړې دا ویل او دا ویل او دا پنځه شپږ راي او نظرونه په دې ځای کې پیش کړي شو قران او سنت سره کوم وړي نږدې نظر دی اگر اواله عمل په وکا تقصي بچي بزان کې پیدا کې اسمه الله بر جنت نبوشي په هلل فرمای چې په مشوره کې اصول شرطونه ضروری دي یو کامل عقل د دې عقل سره سره یو سړی زړه تجربه هم لري د دې انسان نه څنګه ته مشوره طلب کړه عرب هم دا فرمایي چې د عقل انسان ته پوښتنه کوي چې په هغه باندې تجربه شي حکیم نه به پوښتنه کوي کامل عقل زړه تجربه دیم شرط باز اهل علم دا خبره ذکر کړی دا چې دا سړی به د دین او د قشن تقوا ولي عبد الله بن عباس ویلي من اراد امرا فشاور فيه امرا مسلما وفقه الله تعالى لارشد اموره چې کله رب العالمین د یو کار اراده لري په دې کې د یو مسلمان سړي سره مشوره شریک کړه رب العالمین بدل توفیق ورکړي دا هغه کار چې کوم بده کې مقصد دی مهم دی کامیابی ده د عمر بن خطاب باره کې موږ تاسو دا خبره ذکر کړو دا بصیرت کې تقریبا ډیر وصیتونه کړي وو یو عجیب وصیت به د ذکر کې چې د نیک انسان سره مشوره د یو کار باره کې شریکه کا دریم شرط علماء دا ذکر کړی دی ان یکون ناصحا ودودا دا سړی به خیرخوای او د قشن دبه مننه کې وجدا ده چې کله نصيحت په یو سړی کې موجود شي او محبت په یو چا کې موجود شي نو دا دواړه به صحیح سوچ سړی لوړاندې کوي او هغه به بل پیش کوي او هغه قرباني عملو کې به د دنیا او د آخرت کامیابی قرباني ګرځي دشمن سره به چیرته مشوره نه کوي چې دشمن له خبر وړاندې کې چې لګر شي پروګرام د څنګه نو هغه کې دي چې سره ټول جانب مقابل له وي او هغه مخ کې دي نه ته په ورزي ارزه برابر کړي عجیب صفات علماء دام ذکر کړي لري ان يكون سليم الفكر من هم قاطعنا فاغه وخت کې به انسان ته مشوره اخلي چې هغه د جوړ سوچ ولې او امور وتعارشي ونی نه غمونه نه بل وجداله چې د انسان لکه ته د مشورې مطالبه وکړي کې دي چې هغه تعالی صرف ځان خلاصي او څو خبرې ته وکړي په هغه کې بس خیر نه وي سبب بل شي ونه ورګټ پنځمه چې کله سړی یو کار کوي د جانب مقابل په دقه کار کې وګورئ غرض او هدف نه یو وجه دا کاغه چرته بده کې غرض او هدف لري او تا دا غسر مشوره وړاندې کړل کې شي بده باندې چې تاریخ نظر در کې بلکې بالعکس بده ګډ وډ وي کی قرآن چې کله انسان مطالعه کوي سوره العمران سوره شورا دې آیتونه کې الله دې مسله ډیره تذکرہ کړې ده د شورا حدیث کې مرضی نبی صلی الله علیه وسلم مسعود احمد کې شپږم جلد یوسل 15 نمبر صفحه چې کله د بیبيانو سره د اعلان مسله کړې و چې زه به تاسو درنږدې کېږم نه صاحب د مشکات دویم جلد کې به ټول تفصیلی مسائل ذکر کړی دي د نبی صلی الله علیه وسلم خپل خوښ شو الله رب العزت آیتونه نازل کړو د شی ویلې چې د بیبيانو له وایي چې تاسو الله رسول غواړي او روز رسنۍ او کنه دنیوي څه شي نه کدا غواړي چې دا درک مو طلاق مو الله رسول غواړي صبر وکوي زګې زنانه ویلی وو
چې اوس د اسلام غلبه شوې ده په کار ده چې موږ جدا جدا کوټې په کار دي کورونه په کار دي د قشن سنو ډېر خرچي نبی صلی الله علیه وسلم عائشه لوي ویلي وېزه تعالی خبره کوم خو مخ کې دنه چې ته مانه جواب راکې مور پلار سره دې باره کې مشوره وکړه وی خبره څه ده وی الله رسول غواړي اخرت غواړي او د قشن دنیا وی ویل چې الله رسول او اخرت غواړم خو زما دا خبره وګوره د نور خلکو له نور به بیان لنه کې پرېدا مقصد دې به کې دا خبره وا چې هغه کې دې چې دنیا وغواړي رسول الله به واځي مال پاتیش او عرب دې بنله ذره زکه چې بل zarar ور کوي دې چې ګوره محمد رسول الله ترغیب ور کړی دې خبره لچې د مور پلار سره مشوره وکړه دا دومره مهمه خبره ده ضروري ابو برزه اسلامي نقل له د جلیبی مبارک واجب خبره کوي دی واجب انسانو د واده بندوبست نه او د انصار د څه تبته چې زمنګ د زنانه کچر د محمد رسول الله ځان لبنه کوي نو موږ به ورکو نبی صلی الله علیه وسلم انصاری له وسو ورولې غلو د څه ورته ویل چې د لور د مار په نکاح باندې راکې کني راکې ورته ولنه استاد اکرام په خاطر مې درکو په دې وجه باندې موږ سترګې په دې باندې راخیش نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې خپل ځان لپاره نه غواړم بلکې زما یو ملګری دی جلیبی دغه لپاره هغه ویل زبر جلید مور سره مشوره کوم خپلوانو سره کله چې دا خاون لاړو د جلید مور له ویل د خپل خزیلا چې د قشم محمد رسول الله زموږ په لور باندې جرګه کړی دا هغه مې ویل چې زمونږ دي قرباني چې هغه غواړي وینه جلیبی د لپاره غواړي نو هغه د شی ظاهري غو انکار وکي چې نه دې کار لمن تیار نه یو وی چې کله دې سړی اراده وکړي چې د محمد رسول الله خو لرش او په دې خبره باندې دا پوهیږي چې د دې جلید مور کوم خبره کړې ده چې رسول الله موږ دې له تیار نه یو وی دې جلی ویلې چې د ازما جرګه چا کړې ده نو دې ورته ویل محمد رسول الله وی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم زما جرګه مبارکه دا خبره کړې ده هغه ما صحیح کینه بالکل تاسو ورته وی چې موږ دې کار له تیار یو څومره کېره خزوا نبی صلی الله علیه وسلم چې رااله وجه زنانه د شی ویل سم چې تاسو خو کې اقز موږ هغه تیار یو نبی صلی الله علیه وسلم جلیبی بل دا په نکاح باندې کړه او کله چې یو غزا سخت شروع شو په هغه کې جلیبی په میدان د جنگ له دنګلی و ډیر ملګری پکې شهیدان شو رسول الله ملګرو له ویل تاسو وګورئ چې تاسو شهیدان شته کنه ټول پوره دی وی به وګورئ به پورا ویل کې یو ملګری تاسو پکې وګورئ غنه کړ جلیبی به د رسول الله ملګری شکل لاړل چې ګور ډېر کسان مړ دي و کسان خوا کې او د دې په خوا کې جلیبی به رضی الله تعالی عنہ هم شهید پروت دي نبی صلی الله علیه وسلم راغله یا رسول الله دا و کسان شاخه دشمنان براتری او دام به شهید دي پروت دي نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې او خبرم د سیدا دا و کسان چې د په خوا کې براتری دا ټول کفار دي چې جلیبی مردار کړه اخر کې به دي کې یو ملګری راغی او دیم شهید کی او نبی صلی الله علیه وسلم ویل هاذا مني وانا منه دا زمانه د زړه نه به ویل چې دا زمانه د زړه نه مو درې کړ دي دا خبره وکړه به محمد رسول الله د دې جلیبی د بدن لپاره د خپل لیچره بډوال کارې کړه او پاګه کې راکې خودو تر دې پورې چې دې انسان د پر بل چرته کټم نو د محمد رسول الله دا لسونه در لپاره کړ شو څومره بختور انسان دی په دې کې نیولو چې د خبر خواله راوړو غسل ورکه کور نه کې بس علم الله لدی او به نبی صلی الله علیه وسلم دا زنانه بارکی ویل شي الله به دې باندې خیر راته یا کا دې د ژوند ډیر مضبوط سخت تیر نه کې بلکې د امر او کې سجن ور باندې تیر کا دغه ګوره په دې حدیث کې هم دا زنانه ده د دې مبارکي هغه پلار د مور سره مشوره کوي به په نتیجه کې دا راځي چې د محمد رسول الله امر لبیک وي اخر کې به څومره خیر هغه له نصیب کیږي د رسول الله د خوانه د زنانو د دعا او د اق شهید ورل محمد رسول الله به سپینو موټو باندې د قبر لوردن نه کول دا صفات چې کله په سړی کې موجوده د مشوره الله به دومره خیرونه ورکړي یو حدیث کې راځي ابو هريره سے فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي البکر پیغله زنانه دغه به طلب کېدل شي د رضا او هر چې پیغله دغه د مشوره واخستل شي په بار د ورکړه کې صحابه ویل یا رسول الله زنانه چې دا باکره چې هغه کې خو حایي وی چې کله دې څو ورته د شي دې ورته ویل چې پلانې سره تعالی کوم خو کې دا کنه او دا په دې وخت کې چپ پاتې شو دا دلیل دغه د رضا دی تشاور دا منې دې زنانه سره وګوره مشوره کیږي یو حدیث کې نام راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وړاندې زمانه کې نبی د انبیو دغه د قوم مبارک رب العالمین در درې خبره وکړي یو په دې باندې دشمنان مسلط کوم خو خستا چې دا ختم کی او یا په دې باندې لوګو یا په مرګ وی هغه ایسره قوم سره مشوره شریکه کړه او د شي ورته ویل چې انت نبی الله
نکلو ذلک الیکا فخر لنا تد الله نبی موږ دا ټول راي تعالی پیش کوو کوم شي چې موږ د پاره ته انتخاب کې اما خو چې مرګ باندې راغی او څډر قسم به دې کې مړ شو ګوره دې چې کوم دا نبی د خپل قوم سره دا مشوره کړې ده حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی چې کله وینا ما کړی نه یو سړی به مبا نه راوترل چې محمد رسول الله دې ویلي دی دې سړي ځان له جهنم کې سټ تیار کې او چې چا مسلمان سره دې مشوره ورکړه چې د هدایت او کامیابی په بل مشوره کې ولیکن دا په بل طرف باندې روان کې وي دي سړي سره خیانت وکي او کچرته بده شی فتوا باندې د فتوا ورکړل چې دا معلومه نه و دا څومره انسان چې د فتوا باندې عمل کوي د دې ټولو ګناه غوړي د سر باندې پراته شیخ الاسلام ابن قیم اعلام الموقعین په دې باره کې څلور جلد کتاب ولیکو چې اي مفتیانو ډېر احتیاط کې اوس د ارسړې مفتی دي دوټه کې چرته ویلې نه دا کافر دی او دا مشرک دی او دا مسلمان دی او دا جایز دی او دا ناروا دی درې څلور جلد کتاب په ولیکو چې ګوره په دې کې ډېر احتیاط دم د انسان د بیباکینه دا خبره ده چې فتوا مصدر مرجع اهل د فتوی معلوم نه دی او ارسړې رسول الله فرمایي دا قیامت علامات او علامات دام ده کما قلان جاهلان دو مفتین شي فتوی ورکې چې سره به تبعی په تر باندې روان شي دلته ګوره حدیث کې راځي وی چې مسلمان ورو د څه مشوره ورکړي چې کامیابی په بل طرف کې نه وي دي سړي سره خیانت وکړي او خیانت چې د منافقانو علامه ده د معاویه نقل دی د خپل بلار باره کې دا خبره ذکر کوي هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه او د څه ورته ویل چې یا رسول الله زه اراده لرم چې تاسو سره غزا لاړ شم خو مشورم د سره کوم نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل مور دشته وی او وی دا امور سره د فاتحه فإن الجنه عند رجليها زکه دا جنت دغه د پوب پاکي دي چې کله جهاد فرض نه بلکې د اقدامي مجاهدین په دشمنانو باندې ورسي دی ورته ویلې رافع ابن حدیث فرمایي مدینه منوره له نبی صلی الله علیه وسلم چې راغی نو دی په کې دا پیوندونه لګول رسول الله ورته ویل دا کار ولې کوي دی وجه چې موږ د میوه ته ونی چې وسه کلمه کوي هیڅ په دې وخت کې به روان کل کم ونی ولا نو وی ویل چې کله تاسو له امر وکي تاسو د دین په امر باندې نه باندې عمل کوي خو که چرته راي ما پکې وا به یو بشر کې دې چې دا راي اسمت څنګه نه ورته بشر په طرف باندې خبر ذکر کړه مشورې دا تذکر ذکر کړه عبد الله بن عمر دا خبر نه کړل وکړه چې د بدر خیدین ونی ورشنه د ابوبکر او عمر رضی الله عنهم سره د قشن محمد رسول الله مشوره وکړه چې څوک ابوبکر یو راي پیش کړه عمر بن خطاب بل راي پیش کړه او بلکې د ابو سفیان د مقابله د لپاره یو راي پیش کړل او به عمر رضی الله عنه پیش کړه به سعد بن معاذ شو یا رسول الله تعالی چې مونږ غواړي به او به برکل غمات العقل چې د دې مدینه تر اغیزه پوری درش کړي دی او د محمد رسول الله دشمنان دي کته زمونږ تشکیل کې ګورم موږ غیله مرزو تیاری ورزو دلته نبی صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو سره مشوره کړې ده او به رسول الله دا یو پیغمبر یو ملګری تشبیه ورکړي د ابراهیم علیه السلام سره او د بل تشبیه ورکړي د نوح علیه السلام سره چې یو دعا کړي او بلبل وګد حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی په باب دی میمون ابن مهران فرمایي وکله چې ابوبکر رضی الله عنه مسلمه خلاله عجیب انسانو و نظر فی کتاب الله د قرآن باندې ټول نظر ورواچو کدی کې به چرته راښه مسله موجوده کړه په دې به فیصله کوله کبه دې کې بنونو دغه به متصل منډه کړه به رسول الله احادیث الله په غیبه به فیصله کوله کبه دې کې هم چرته نو به مسلمانان راجم کړه ورته وی ویلې چې وستاسو نه دې باره کې مشوره غواړم څه کول پکار دي دا اهل سنت والجماعت علامه ده صاحب د وجیز د دویش نمبر صفحه نه بده خو دغه علامات ذکر کړی دي التلقي بالکتاب والسنه اهل سنت والجماعت هغه چاله ویل کېږي چې د خپل مسلې حل اول په قران او سنت کې غړي ناقص بنو معرفي کوي د خلکو له سیمه ډېر مسائل په قران او حديث کې نشته لري امام بخپل محمد رسول الله غړي د احادیث او د نصوص مابین کې به تطبیق کوي عقل برځه کې پیش کوي نه زموږ د اهل سنت والجماعت په نامه باندې یادې دله مخاله دعوتي د شی عقیده نشتر وکي او خپل مابین کې مسلمانان ورونه غړي پچا باندې بزر د کفر فتوا لګی نه صبر به ډیر انتیجه ته دا به کیسه اخلاق ولې دا ګور د ابوبکر سنت ته چې د یو مسلې حل اول قران کې ګوري دغه نور سره محمد رسول الله په حدیث کې ګوري دغه نور سره چې د ملګرو سره مشوره کوي کدومره مهم امر نه ابوبکر دا کار ولې کو عمر بن خطاب زکه ویلي وې درې قسمه سړي دي بعض دې چې دي چې هغه تعالی څه کارونه سامخه راشي هغه به بند کې بخپل رائے باندې او بعضی د شي دي چې هغه په خپل استاد د مسلې حل ورکړي وګوري او بعضی اشه حیران خپل حیران او تام به حیران نو کوم مشوره غواړي ګوره د هغه 15 شرطونو ولا سره مشوره وتا شو وکي
او علي رضی الله عنه ویلي وی ډیر کده کامیابی مسله چې جوړیږي هغه په مشوره باندې او بد نه کمی سبب چې سله جوړیږي هغه استبداد د خپل رأی په ارچا باندې پیش کول لکه دا رأی د فرعون مو چې زما خبره دي منلې شو زما خبره دي منلې شو زما عمر رضی الله عنه کله شام رسول جابیه الاخر نو پاکیزه کې تعاون مرزو ملګر له څه کول پکار دی ابو عبیده ابن جراح ورته ویلي تعاون مرزل تر کېدلو ویته لکه چې د الله د تقدیر نه تک تک وي ارمن چې دا خبره بل چا کړي وي عبدالرحمن ابن عوف ورته ویلي د الله د تقدیر نه مونږ تک تک او په بل تر باندې ګور عمر ابن الخطاب په دې ځکه د خپل مرګ سره مشوره کړې ده په بار د دې کې چې دیجه لور شو کو چرته ورنش سنت طریقه او صحیح طریقه د جنت داخلي دوه لپاره د سبب د مغیره رضی الله عنه دا خبره نقل له وی عمر رضی الله عنه چې ورځ عملګری راجم کړ په بار د دې کې یو سړی یو زنانه والے و چې دغه حمل او غیره غرزولې وتی څه کول پکار دی مغیره رضی الله عنه ورته ویل چې محمد رسول الله فیصله کړی د په بار د دې کې یو غلام او د قشن یوین ځلی ورکړي دا مسله په قران کې ظاهر ده معلومه نه په حدیث کې معلومه نه لیکن د مغیره رضی الله عنه د ملګرو سره مشوره وکړه د پاره دي چې دی حل وسته دي دا صفات چې کله سره بزنګ پیدا کې الله به په دقه عمل باندې جنت لبوش ارزه کې خپل رئیس سره پیش کینا عمر ابن عبد العزيز ویل ودا د رحمت دروازه ده او دا د برکت چابی ده شیخ الاسلام ابن قیم په حد الارواح کې لیکلي تقریبا 55 نمبر صفحه کې چې د ارش جدا جدا چابی نه دي لیکن د رحمت د پر اساسي بنیادی چابی چې د اغا مشوره کول په یو کار کې شورا کول څنګه وکړو څنګه ونکو دا کار او صحیح طریقه به څنګه په کومه طریقه باندې دا کار به د مخ پوړان دي لړش د ارمو غزا چې کله کېدل وي پنځم مشتران پیټا کلی وو ابو عبیده ابن جراح یزید ابن ابي سفیان ابن حسنه خالد ابن ولید عیاض دشمن ډېر سخت مقابله له پوښتنه تیار کینو دی عمر رضی الله عنه خبر راولېګل شي امیر المؤمنین څه چل کول پکار دی یا بیرته واپس یا ملګری راولېګا مشوره وسره کول عمر رضی الله عنه ورته ویل شي ګوره په بدر کې رب العالمین محمد رسول الله کامیاب کې تاسو هم کامیابی کې ګورو سره نشئ اما خو چې مجاهدینو په دشمن باندې برید او عملیات شروع کړ رب العالمین دله کامیابی ورکړه و امرهم الله د دې خلکو امر چې دغه وګور خپل مابین کې شورا کوي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دغه شان خبره ذکر کړی دا او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله ابن قیم دې ټولو قرطبی لیکي چې تجربه کړی هغه خو لوړانه شغه بخره تعالی درک او پاغه ډېر تکلیف باندې مدارای ځان له پیدا کړی او تعالی به مفت درکې اې دې به ډېری فائدې دي یو پیدا پکې دا چې د اسلام د مبادیونو اولنې بنیادی خبره چې هغه شورا کول په خپل مابین او محمد رسول الله د ملګرو سره کوله د پاره دي چې بده باندې خو ژوند خوشاله شي امیر باندې به دا اره مشوره منل پکار نه دي الله رب عزت دې خلکو توصیف کړي لري او دا په دې خلکو کې قسم د محبت پیدا کړي او دا د حاکم او د قشند د رعیت په مابین کې یو نسبت قایمه ده او زمونږ الله رسول په دې باندې ډېر امر کړی دی د یو امانت او اخلاص ته د علم مسله ده په دې او دا د مؤمن د خیرخواهی خبره ده او په دې ټولو کې اساسي بنیادی خبره ده چې دی په وجه باندې سړی جنت لور داخلي کې ځکه 380 خو نه دی یو خو چې انسان کله عمل کرا ولي په 380 کې هغه شورا د ملګرو سره د اسلام د دین د اوچتوالي د مسلمانانو د خیرخواهی لپاره رب العالمین بده چې انسانان جنت لا بوجي او الله رب العزت موږ تاسو توفیق د سیم مشورې راکړي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین